الله الرحمن الرحیم. راځو نن بوستراب شروع کوو او دا زموږ سره د بوستراب اولنۍ ورځ ده، یعنی دا به زموږ سره انټروډکشن کلاس وي د بوستراب، چې بوستراب څه ته ویل کیږي، بوستراب څه شی دی، ولې موږ بوستراب وایو او د څه دپاره یوز کیږي، فایده یې څه ده، اډوانټیج یې څه دي، ډس اډوانټیج یې څه دي او کوم کوم فیچرز لري. په دې ویډیو کې به موږ په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو چې لکه زموږ سره بوستراب څه شی دی، بوستراب څه ته ویل کیږي، وټ از بوستراب. همدارنګه فریم ورک څه ته ویل کیږي، فریم ورک څه شی دی او دغه فریم ورک څه معنا لري. موږ وایو کنه چې بوستراب چې دی دا د سیسس یو فریم ورک دی. اول باید په دې باندې ځان پوه کړو چې فریم ورک څه ته ویل کیږي، بیا د فریم ورک معنا څه شی دی، ولې موږ یعنی فریم ورک نه څه مطلب، یعنی فریم ورک صحیح ده او فریم ورک ته ضرورت څه شی دی. لکه بوستراب موږ تاسو سیسس ډېر په تفصیل سره وویلې، سیسس کې موږ داسې یو څه مطلب پرې نه ښودل، سیسس موږ مکمل کور که. نو اوس بوستراب موږ ولې وایو، ځکه بوستراب هم همداسې سیسس دی، ضرورت شته ورته او که نه شته، په دې باندې به خبرې کوو. بوستراب فایدې څه شی دي، هر یو څیز چې تاسو زده کوئ یا هر یو څیز چې تاسو وایئ هغه به فایدې او نقصانات لري. نو د بوستراب فایدې څه شی دي، نقصانات یې څه دي، په دې باندې به خبرې کوو. بل دا چې اوپن سورس او کلوز سورس سافټویر څه شی دي، دا څه ته ویل کیږي. بوستراب کوم کوم فیچرز لري، کوم کوم کمپوننټس دي په دې کې، او همدارنګه د بوستراب 4 او د بوستراب 5 ترمنځ فرق څه شی دی. اوس د لپاره کرنٹ ورژن د بوستراب چې دی هغه 5.3 دی کنه، نو 15.3 دی. نو ولې دا پنځم ورژن راغی، ولې بوستراب 5 مطلب راغی، هغه 4 ولې مطلب ولې اوس خلک نه یوز کوي، یا موږ تاسو اوس بوستراب 5 وایو ولې 4 نه وایو. 4 کې داسې کوم کوم مشکلات ول، د دوړو ترمنځ فرق څه شی دی، په دې باندې به خبرې کوو. بل دا چې تنام دغه یو مطلب د سیسس فریم ورک چې دی تنام دغه یو بوستراب دی که نور هم شته دي، او که شته دي نو کوم کوم دي، په دې باندې به هم خبرې کوو. او که یو کس غواړي چې بوستراب زده کړي نو د بوستراب نه مخکې باید کوم کوم شیان دي هغه باید زده وي، یعنې په کوم شیانو باندې باید هغه پوه شي، په دې باندې به هم خبرې کوو. بل دا چې کوم کوم سافټویرونو ته ضرورت دی، یو کس که غواړي چې بوستراب شروع کړي، بوستراب زده کوي، نو کوم کوم سافټویرونه دا باید انسټال ولري یا کوم کوم سافټویرونه دا باید ډاونلوډ کړي، انسټال کړي. اول باید په دې باندې ځان پوه کړو چې بوستراب ویلې کیږي څه ته، بوستراب څه شی دی. بوستراب چې دی، بوستراب دا د سیسس یو فریم ورک دی، یعنی سیسس بیس فرنٹ اینڈ فریم ورک دی دا چې دی دا بوستراب. دا چې فریم ورک څه ته ویل کیږي، دا څه شی دی، په دې باندې خبرې کوو. سمپل که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې بوستراب څه شی دی، بوستراب څه ته ویل کیږي، نو تاسو ورته ویلی شئ بوستراب چې دی دا د سیسس فریم ورک دی، بس خلاص. یا داسې هم تاسو ورته ویلی شئ سیسس بیس فرنٹ اینڈ فریم ورک، بس شارټ. دغه بوستراب چې دی دا چا جوړ کړی دی، دا چا جوړ کو. بوستراب چې دی دا ټویټر کمپنۍ والا جوړ کړی دی، چې ټویټر چې دی په دغه مطلب دا هغه آیکن دی. اوس د پاره ټویټر چې دی په دغه ایکس چې دی په دې باندې مطلب خلک پیژني، یا دغه علامه یې ده. اول ځل لپاره بوستراب چې دی مطلب دغه ټویټر کمپنۍ والا دوی جوړ کو او دوی څه کو هغه خپل پروجیکټ کې تنه کار اخیسته. خو اوس د پاره چې دی بوستراب والا نه یوز کوي، نه استفاده کوي، صحیح ده. خو د اول ځل لپاره دوی جوړ کو. موږ بیا سبا ته له خیر سره په انسټالیشن باندې خبرې کوو چې څنګه موږ بوستراب ډاونلوډ کو، هغه څنګه موږ انسټال کو، نو څنګه استفاده کیږي په څو طریقو سره، نو هغه بیا موږ سبا ته وایو. بیا دلته تاسو ته ښیم چې مخکې چې وو دا بوستراب هم خلکو د ټویټر په نوم باندې پیژنده، اولنی نوم یې ټویټر هم و. اول نوم یې ټویټر ورته ځکه ویل کېده چې ټویټر والا جوړ کړ، نو نوم یې ورته ټویټر ایښی و. بیا د هغې نه بعد چې دی دوی ورته دا بوستراب نوم کېښود، ځکه دوی اول ځل لپاره استفاده کوو. نو هغوی مطلب چې کله ولیدل چې هلکه دا خو ډېر یو ښه شی دی، نو مطلب راواخیست او د نورو خلکو ته هم وړاندې کړو تر څو نور خلک هم ترېنه څه وکړي، استفاده وکړي. نو موږ دلته وختي وویلي چې بوستراب چې دی دا سیسس بیس فرنٹ اینڈ فریم ورک دی. فریم ورک څه مطلب، ګورئ فریم ورک مطلب دا دی کله چې تاسو ویب سایټس جوړوئ، ډیټابیسز جوړوئ، هر یو څیز چې تاسو جوړوئ په هغې کې ځینې آیکنز موجود وي. آیکن اوس به تاسو سره دلته سوال پیدا کیږي چې آیکن څه شی دی. آیکن موږ تاسو په سیسس کې په تفصیل سره ویلو
لکه ته غواړې فرض کړه د فیسبوک لوګو راوړي کنه دا یو آیکن دی یا فرض کړه د واتس اپ راوړي یا فرض کړه د ټویټر آیکن راوړي یا هر یو آیکن چې تاسو راوړي کنه دغه تاسو په سکرین باندې ښکاري د آیکنونه دي نو دغه آیکن چې دا په هر ویب سایټ کې پراته وي هر ویب سایټ کې وي صحیح ده همدارنګه لیاوټ ویب سایټ لیاوټ چې دی یعنی ویب سایټ لیاوټ چې دی هغه ډانچه د مونږ تاسو ویلې چې د ویب سایټ لیاوټ مطلب څنګه جوړیږي ما تاسو ته جوړ کو کنه نو ویب سایټ لیاوټ چې دی دا ټول هم په یو ویب سایټ کې ټول یو خبره لیاوټ دا دی مثلا ویب سایټ کې هیډر وی فوټر وی مطلب هغه کې زمونږ سره هغه کوم کنټینټ چې دی کنه هغه باید په کوم ځینو کې راشي څنګه باید خودل شي دا لیاوټس دی بیا بعضې کسان خپل سټایل جوړي مطلب هر یو کس خپل سټایل دی څوک یو ځای کې شو کول غواړي هغه کنټینټ مطلب سپیسیفیک کنټینټ څوک یو ځای ته وړي څوک بل ځای کې شو کول غواړي ښیي لکه مثلا که زه د آیکن باندې خبرې وکړم لکه سوشل میډیا آیکنونه دي سوشل میډیا کوم دغه سوشل میډیا چې ده کنه لکه مثلا فیسبوک شو انسټاګرام شو ټیک ټاک دا شین یا واتس اپ دا چې دی اوس د دې هغه مطلب اکاونټ چې دي څوک یې په فوټر کې ایډ کوي بعضې کسان چې دی بره په هیډر کې دي نو دا د هر یو کس هغه خپل سټایل دی کنه چې مطلب څوک څنګه غواړي یا دا د یو مطلب د یو کسټمر چې دی د هغوی ریکوایرمنټ دي چې هغه تاسو ته څنګه مطلب ریکوایرمنټ درکوي د هغوی ریکوایرمنټ مطابق تاسو باید همغه شانتې جوړ کړئ نو لیاوټ هم زموږ سره په یو ټولو ویب سایټونو کې لیاوټ یو شی وي همدارنګه بټنز چې دي په ټولو ویب سایټس کې هغه هر ویب سایټ دی بټن په دې کې موجود دی نو دغه بټنز چې دي همدارنګه بټنونه څنګه تاسو فرض کړل ته کې سبسکرایب بټن جوړوي یا آیکنز جوړوي دا وګور دا آیکنونه دا شین نو دا ټول بټنونه دي صحیح ده همدارنګه پیجنیشن څه ته ویل کېږي پیجنیشن چې دی دا لکه مثلا تاسو به اکثر په انټرنیټ کې اوس سرچ کړي لکه کله چې اوس سرچ کوئ هلته تاسو دلته داسې یو څه راځي مطلب تاسو اول پیج ته ځئ دویم ته دریم ته یا تاسو مخکې ځئ یا بیرته وروسته راځئ نو هغلته داسې یو څه وي که نه دا څنګه جوړیږي دا هم د دغه بوټسټرپ په واسطه باندې مونږ جوړو بل زمونږ سره ټایپوګرافي د ټایپوګرافي مطلب دا دی دغه د پونټ یا د کوم پنټ یا پونټ چې تاسو یوز کوئ دغه چې دي مطلب دغه ټول د دې په ریلیټډ دي کې صحیح ده فارم لیاوټ دی چې په دې کې زمونږ سره دغه فارم لیاوټ چې دی دا شو همدارنګه زمونږ سره نیویګیشن مینیوګانې شولې نیویګیشن مینیو به تاسو لیدلي ویب سایټونو کې او موږ تاسو ایچ ټي ایم ایل کې نیویګیشن بار جوړ کو بعضې کې مثلا دلته کې زمونږ سره کله ریسپانسیو بیا سې 3 ډاټس راځي که نه دي ته نیویګیشن مینیو ویل کېږي ریسپانسیو څه شی دی ریسپانسیو ډېر زیات مهم خبره ده کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړوئ ډیټابیس جوړوئ یو ویب بیس اپلیکیشن هر څه چې نن سبا تاسو جوړوئ نو هغلته مطلب ریسپانسیو یا دا تاسو یعنی دا په نظر کې نیول چې مثلا نن سبا چې د سمارټ فونز دي لیپټاپونه د لیپټاپ کمپیوټرونه چې د خلک ډېر سبا نن سبا موبایل زیات استفاده کوي نو تاسو باید داسې یو ویب سایټ چې جوړوئ یا اپلیکیشن یو څه جوړوئ هغه باید ریسپانسیو مطلب دا د په هر ډیوایس کې چې هغه اوپن کیږي نو د همغه ډیوایس مطابق د همغه ډیوایس سکرین مطابق هغه باید څه کړي خپل ځان جوړ کړي نو دې ته فریم ورکس ویل کېږي چې مثلا مخکې له مخکې نه موږ څه کوو آیکنز تیار راوړو موږ هلته آیکنز جوړ کړي همدغه شان لیاوټس مخکې له مخکې نه جوړ شوي بل چا تیار جوړ کړي لکه بوټسټرپ کمپنۍ والا چې دی مخکې له مخکې نه موږ ته آیکنز جوړ کړي دي مخکې له مخکې نه بټنونه دا بټنې چې دي مخکې له مخکې نه جوړ کړي صرف موږ څه کار کوو هغوی چې کوم هغه بټنې جوړ کړي هماغه سیسیس کوډ دی تیار دوی کوډ کړی دی موږ څه کار کوو هغه کلاسونه چې دی استفاده کړي لکه موږ تاسو چې دی که نه مثلا په سیسیس کې موږ ویلې کله چې موږ مثلا یو الیمنٹ ته یو سټایل ورکو پرس که بیک ګراوند کلر ورکوم ټیکس کلر دا سټایلونه ما ورته ورکړل اوس دغه سټایل چې ما ورکړ زه غواړم د بل الیمنٹ باندې ما اپلای کړم نو دې ته مې چې کوم کلاس کوم آی ډي ورکړی هم دا کلاس آی ډي هغې ته استفاده کوم په هغې باندې ما اپلای کېږي نو دغه شانتې دوی هم تیار بټنې جوړې کړي دي مطلب هغه بټنو کلاسونه چې دي تاسو خپل پروجیکټ کې یوز کړئ هغه به تاسو سره کار کوي خو څنګه به کار کوي تاسو به هغه لینک کوئ څنګه لینک کېږي بوټسټرپ فایل به ورسره لینک کوئ هغه به مونږ بیا بل ورسره انشاءالله په هغې باندې خبرې کوو نو پیجنیشن دا ټول چې دي نیویګیشن مینیو چې دا مطلب کله چې تاسو دغه نیوی بار جوړوئ که نه دا زمونږ ډېر زیات وخت نیسي نو دا مخکې له مخکې نه هغوی ورته کوډ کړی او مختلف دغه نیویګیشن یا دغه نیوی بارونه چې دي دا مخکې له مخکې نه دوی تیار جوړ کړي یا مثلا فارم لیاوټ دی یو فارم تاسو مخکې له مخکې نه دوی تیار تاسو جوړ کړی دغه فارم دی دا تاسو دې ته ویل کېږي فریم ورک یعنی فریم ورک مطلب تیار کوډ دوی مخکې نه کړی دی
کله چې تاسو پروجیکټ کې کار کوئ بس هغه کوډ د هغه راواخلئ او خپل پروجیکټ کې پیسټ کړئ. یا مثلا که چیرې تاسو سلایډر لکه مثلا دغه عکسونه چې زی راځي کنه دا که چیرې تاسو کوئ لکه پس کې کدل د زرا شم ګورئ دا دی هغه ویب سټ څه په نوم باندې دی تاسو دا چې دی یا دلته کې پس کې زه واخلم دا جی ام سلور پم دا یو ویب سټ د ګورئ دی ویب سټ ته ګورئ په دې کې دلته زموږ سره د عکسونه چې دی دا کار کومه تاسو لکه د عکسونه ته ګورئ دا خپل زی راځي ها لکه پیج لوډ شي دا اوس ګورئ زی راځي دغه کار چې تاسو کوئ کنه لکه دا اوس چې تاسو د مطلب د HTML CSS JavaScript کې دی پوسټ باندې تاسو د دې ته ډیر زیات کوډ وتا سلی کوي اما په بوتسترپ کې د ته تیار کوډ شته دغه تاسو سولې د ویب سټ ما جوړ کړی دی په خپل نو دا ویب سټ چې تیار ما بوتسترپ کې جوړ کړی تقریبا یو هفته کې دا ټول ویب سټ جوړ شوی دی دا مې تاسو ته مخکې ښودلی نو دا چې دا د بوتسترپ دی که چیرې مونږ دا بوتسترپ استفاده نه کوو دا ټول کوډونه یو ټکی به مونږ لیکو دا زموږ مطلب ډیر زیاته سختیږي صحیح ده همدارنګه ریسپونسیو کله چې تاسو یو ویب سټ جوړوئ ویب سټ چې جوړوي نو اغل ته ریسپونسیو مهم دی خو کچېری تاسو بوتسترپ استفاده کوئ هر څه چې استفاده کوئ ته ریسپونسیو دی صحیح ده مطلب ریسپونسیو هغه میډیا کوئری هغه به تاسو استفاده کوئ بیا هر یو ته تاسو به لیکئ چې مطلب سکرین کا دا سایز راغی داسې هغه څه کې ته دې کې تا ته سوال وکړي ته ویلې چې دا خو مثلا موږ سره مختلف ډیوایسونه دي زه به اوس هر ډیوایس ته دا سایز لیکم او هر ډیوایس ته ډیره سخته وه که نه نو دلته کې مثلا که چېرې تاسو بوتسترپ استفاده کوئ نو ریسپونسیو دي ښه اوس دا اوس ګورئ دا زموږ سره یو ویب سټ لیاوټ دی دغه ویب سټ لیاوټ که داسې یو لیاوټ تاسو جوړوئ نو دا ډیره سخته ده چې مطلب زه لکه فرض که تاسو یو ویب سټ جوړوئ تیار داسې لیاوټس تاسو ته درکولی کېږي که دغه لیاوټ زه جوړوم دغه لیاوټس ګورئ دا لیاوټ که زه جوړوم نو په دې کې به اول زه څه کار کوم دلته به زه دې ته زه وید ورکوم دې ته به زه مارجن ورکوم دې ته به زه پډینګ ورکوم نو دا به زه سیټ کوم همدارنګه بیا به زه څه کار کوم بیا به راځم او دلته د دې ویب سټ کې بره به دلته زه وید دې ته سیټ کوم وید د دې وید د څومره راشي دلته زموږ سره دا هیډر دی صحیح ده بیا دلته زه پډینګ به ورکوم چې پډینګ څومره باید راشي دا ټیکس د ټاپ باټم لیفټ رائټ نه څومره سپیسز واخلي همدارنګه لاندې دې کې بیا موږ مینیوار راوړو نو د دې وید د څومره راشي بیا د دا ایلیمنټس له څومره مطلب پډینګ مارجن دا واخلي بیا دلته په دې کې دننه دلته زه ورته وایم چې دې ځای نه تر دې ځای پورې د دې وید د څومره فلوټ د مطلب فلوټ د کوم طرف ته لاړ شي لیفټ ته دې لاړ شي رائټ ته دې لاړ شي پډینګ دې څه نه واخلي همدارنګه دلته دا زموږ سره پاتې دی دې ته به موږ فلوټ ورکوو دې ته به موږ وید ورکوو نو دا زموږ دپاره ډېره سخته ده همدارنګه لاندې که تاسو وګورئ دلته زموږ سره دا پوټر چې که تاسو یاد چې دا ما تاسو ته جوړو تقریبا ډېر زیات وخت موږ په دې باندې تېر کړو تقریبا نیم ساعت کې شاوخوا موږ دا جوړ کړو همدارنګه دلته کې اوس وګورئ دلته به تاسو دې ته وید ورکوئ بیا به دلته تاسو کلیر پراپرټي استفاده کوئ ولې کلیر پراپرټي یوز کوو ځکه فلوټ چې دی کله چې تاسو فلوټ یوز کوئ په فلوټ کې چې کله تاسو هلته وایئ چې دا لیفټ که دا رایټ که د هغې نه بعد چې ایلیمنټ اخلي بیا هغه د دوی مینس ته راځي مطلب ګډوډي دلته جوړېږي نو د دې وجې نه دلته به مونږ کلیر پراپرټي څه کوله هغه به مونږ استفاده کوله یوز کوله نو دلته اوس ګوري کله چې تاسو یو ویب سټ جوړوئ نو د هر ویب سټ لپاره مطلب تاسو ویب سټ جوړ دغه شیان چې دي مخکې له مخکې نه څه شوي دي تیار شوي دي د فریم ورک ویل کېږي دا ډانچه مخکې نه او بل دا چې دا یوازې دا نه دي چې موږ به دلته وید سیټ کوو پډینګ او هایټ مطلب دا شیان بلکې دلته به موږ مختلف ډیوایسز هم په نظر کې نیول لکه زموږ سره مختلف سمال ډیوایسز دي همدارنګه ایکسټرا سمال ډیوایسونه دي میډم سایز دي لارج دي ایکسټرا لارج دي همدارنګه ایکسټرا لارج دا ډیوایسز چې دي هر یو مختلف هغه سایز دی مختلف هغه خپل سایز لري سکرین سایزز نو دا به موږ ورته لیکل میډیا کوئري کې ستاسو یاد شي که نه نو دا هر یو چې موږ ورته ډیفاین کول نو زمونږ هغه وخت به ډېر نیول کېده زمونږ وخت به دې سره ضایع کېده دا وګورئ دا ما تاسو ته په یو ویډیو کې تاسو ته دا جوړ کړی بیا که ستاسو یاد شي میډیا کوئري کې بیا ما تاسو ته دا ریسپونسیو کا ریسپونسیو کې موږ څومره وخت پې تېر کړ نو که چېرې تاسو بوتسترپ استفاده کوئ او په بوتسترپ کې داسې یو څه جوړ کوئ ریسپونسیو مطلب هغه کوډونه ټول شي دي ریسپونسیو دي نو میډیا کوئري لیکلو ته ضرورت نشته ښه بل دا چې د دې اوس فایده څه شی ده بوتسترپ موږ او تاسو که زده کړو که موږ او تاسو بوتسترپ وایو نو د دې فایده به څه شی وي دلته وایي بوتسترپ چې دی دا ډېر ایزي دی ایزي ټو لرن اینڈ امپلیمنٹ دا ډېر زیات اسانه ده ډېر زیات ایزي دی چې دا تاسو څه کوي زده یې کوي مطلب هر یو کس کولی شي چې دا زده کړي او د دې امپلیمنټ هم ډېر اسانه دی ډېر زیات اسانه دی چې دا تاسو څه کوي عملي کې تاسو په خپل هغه پروجیکټ کې میکینګ ایکسیسیبل ټو بوث مطلب دا تاسو کولی شي چې هغه بګنرز لیول وي که نوي کسان وي او که هغه کسان مطلب ډیولپران دي چې هغه ایکسپیرینس لري چې کسان چې مطلب
مطلب ایکسپیرینس لري، مختلف ویب سایټونه جوړوي یا پرس کې سافټویر هاوسونو کې کار کوي، دا غوي د پاره او د بګنرز د پاره د دواړو لپاره مطلب ډیر اسانه دی چې دغه داسې کی بوسترپ استفاده کی او دا ایکسس کی. بل فائدہ دا ده د بوسترپ چې زمونږ ټایم سیو کوي. نن سبا چې دی کله چې تاسو مثلا چاته یو پروجیکټ تاسو یو چا نه اخلي، دوی هغه کس ته پروجیکټ ورکوي چې څوک په لږ ټایم کې ورته ورکی کنه. نو کچېرې مونږ پیور CSS او پیور جاوا سکرپټ استفاده کوو، نو زمونږ یو پروجیکټ چې مونږ جوړو نو هغه به مطلب زمونږ سره کارمندان کار مطلب نور کارمندان چې کار کوي نو هلته د هغوی ماشونه راځي، د بلډینګ کرای دا شو. که مونږ دا پیور دغه استفاده کو کوډ زمونږ ډیر زیات وخت نیسي. صحیح ده. نو مونږ څه کار کوو؟ بوسترپ استفاده کوو چې تیار کوډ شوی دی، تیار کوډونه شته دي، صرف هغه کاپی پیسټ زه درته ښیم چې څنګه تاسو د هغې نه کار واخلئ. صحیح ده. نو مونږ ځکه څه کوو دغه بوسترپ استفاده کوو چې پیدا دا ده چې زمونږ وخت بچت کیږي. بل دا چې دې کې ریسپانسیو فیچرز موجود دي، مطلب زمونږ چې هر څه هر الیمنټس چې مونږ استفاده کوو هغه تیار ریسپانسیو دی، هغې ته مخکې له مخکې کوډ لیکلی شوی دی. صحیح ده. یعنی مطلب هغه میډیا کویری چې مونږ تاسو ویلي و په CSS کې، دلته ما هغه میډیا کویری مخکې نه ورته کوډ لیکلی دی. یعنی هر ډیوایس کې چې تاسو بیا هغه اوپن کوئ، کچېرې پس کې تاسو یو پیراګراف راوړئ یا پس کې تاسو یو ډیب راخلئ، هغې کې تاسو یو څو ایلیمنټس راوړل، هغه چې په هر ډیوایس کې تاسو اوپن کوئ هغه به ریسپانسیو وي. بل دا چې دا کنسسټنس دی، کنسسټنټ ډیزاین دی. صحیح ده. بل ایزی ټو یوز، وختي مو خبره وکړله، ډیر زیات اسانه دی. صحیح ده. بل دا چې دا کمپیټیبل وذ براوزر، مطلب دا دی څومره براوزرز چې دي په ټولو کې دا کار کوي. یو تاسو سره په براوزر چې دی HTML5 سوري دغه مونږ بوسترپ کوم چې 5.3 چې وایو، نو په دې کې زمونږ سره دغه انټرنیټ ایکسپلورر چې دی کې کار نه کوي. صحیح ده. ځکه انټرنیټ ایکسپلورر اوس څوک یوز کوي نه. خیر وروسته مونږ په یا په سافټویر ریکوایرمنټس کې بیا په خبرې کوو یا په د بوسترپ 4 او 5 ترمنځ فرق شی دی، هلته بیا مونږ په انټرنیټ ایکسپلورر باندې هلته بیا تفصیل سره خبرې کوو. انټرنیټ ایکسپلورر چې دی اوس څوک نه یوز کوي، څوک یې نه استفاده کوي. سیده مخکې به چې کله تاسو وینډوز انسټالول نو په وینډوز کې به تاسو سره راته، نو څومره براوزر چې دي په ټولو کې دا زموږ سره کمپیټیبل دی. بل دا چې دا اوپن سورس دی، دا بوسترپ چې دی اوپن سورس دی. دلته کې ما دلته کې یو هغه راوړی دی چې اوپن سورس ته وایي، کلوز سورس ته وایي، ځکه بعضې کسانو سره به سوال پیدا کېږي چې اوپن سورس یعنې څه. یو زموږ سره اوپن سورس سافټویرز دي، یو زموږ سره کلوز سورس سافټویرز دي. نو بوسترپ چې دی دا په اوپن سورس کې راځي. اوپن سورس څه مطلب دی؟ اوپن سورس مطلب دا دی a software where the source code is open and the user can easily and quickly access and use it. اوپن سورس سافټویرز هغه سافټویرز ته ویل کېږي چې د دې هغه سورس کوډ چې دی هغه اوپن دی. مطلب اوپن مطلب دا دی چې هغه زموږ سره فری دی، یوزر کولی شي چې په اسانۍ سره ایزیلی اینڈ کویکلی ایکسس کړي هغه. صحیح ده. او هغې نه هغه یوز کړي، استفاده کړي، ډېر په اسانۍ سره هغه کولی شي چې دا ایکسس کړي. نو دلته وایي چې نه دا چې یوازې یوزر کولی شي چې هغه ایکسس کړي، بلکې دا فری هم دی. where you not only have access to freely use a program but to view, edit, share it. بلکې تاسو نه چې مطلب دلته تاسو یوازې دا په اسانۍ سره ایکسس کولی شئ، بلکې څه کولی شئ، تاسو کولی شئ چې د دې هغه کوډونه هم ګورئ، ایډیټ هم پکې کولی شئ، کوډ هم تاسو یو چا سره کولی شئ ډېر په اسانۍ سره شیر کړئ. نو دغه د اوپن سورس. بل کلوز سورس چې دی د دې په خلاف څه مو چې ویلي د دې په سرچپه دې ته ویل کېږي کلوز سورس. یعنی کلوز سورس مطلب دا دی چې د دې هغه سورس کوډ چې دی هغه زموږ سره پبلیک وي، یا د دې هغه کوډ چې دی هغه زموږ سره مطلب اوپن نه وي، کلوز وي. هر کس یا د یوزر نشي کولی چې سورس کوډ څه کړي، ایکسس کړي. دې ته ویل کېږي کلوز سورس. لکه بوسترپ چې دی لکه چې شی مطلب کلوز سورس کې، کلوز سورس چې دی وینډوز په خپله، وینډوز ستا په نظر زموږ سره کلوز سورس دی که اوپن سورس سافټویر دی؟ دا وینډوز چې موږ تاسو استفاده کلوز دی، ځکه دا فری نه دی. موږ تاسو چې استفاده کوو دا کرک ورژنز دي. صحیح ده. ځکه دا موږ سره اوس که موږ خبرې کوو مثلا کروم چې دی، کروم زموږ سره اوپن سورس دی، یوټیوب اوپن سورس دی، فیسبوک دا اوپن سورس دی. صحیح ده. اما وینډوز چې دی دا کلوز سورس دی، ځکه وینډوز چې دی په نورو ملکونو کې نه دی، دا هر یو مطلب هلته چې تاسو استفاده تاسو نشئ کولی استفاده کړئ. دا افغانستان، پاکستان، ایران دوی یوز کوي. نو صحیح ده، کرک ورژن نه او نور خارج کې تاسو نشئ کولی چې یوز کړئ.
یا تاسو کویک بوک چې دلته دوی استفاده کوي د دفتر کې تر دوی کنه نو هغه چې دی مثلا دام زمونږ سره هغه کې هم زمونږ سره هغه کرک ورجن استفاده کوي نو هغه کوم هغه چې دی یعنی هغه هم موږ وایو هغه هم زمونږ سره کلوز سورس دی ځکه د هغې کوم هغه اصلي کوم ورجن چې تاسو یوز کوئ د هغې دپاره باید تاسو پیسې ورکړئ لکه څنګه چې وینډوز کې تاسو صحیح وینډوز غواړئ د هغې دپاره باید تاسو پیسې ورکړئ دوی کرک ورجن په غلا باندې څه کوي استفاده کوي نو هغوی په 10 ورځو لپاره مطلب تاسو ته اجازه درکړې چې 10 ورځو لپاره تاسو کویک بوک یوز کړئ د هغې نه بعد بیا څه کېږي مطلب تاسو باید پیمنټ وکړئ خبر حال نو دې ته ویل کېږي اوپن سورس مطلب یوزر په اسانۍ سره کولی شي هغه کوډ اکسس کړي وي ګوري ډیټې کړي مطلب هر څه پکې کولی شي کلوز سورس چې نشي کولی اکسس ورته نه لري صحیح ده بوتسټراپ چې دی ډېر زیات فیچرز لري ډیر زیات فیچرز او کمپوننټس لري چې ما دلته کې یو څه لیست کړي دي نه بغیر نور هم ډیر زیات لري لکه مثلا تاسو غواړئ چې ډراپ ډاون مینیو جوړوي ډراپ ډاون مینیو مونږ تاسو ویل ګور ډراپ ډاون مینیو مونږ څومره په سختۍ جوړه کړه تاسو یا چې څومره ډیر وخت مونږ تقریبا هغه ویډیو کې تاسو ګوري 15 دقیقې ده ډراپ ډاون مینیو اوس تاسو شارټ کوي شي چې لاړ شي بوتسټراپ ته ډراپ ډاون مینیو مخکې نه جوړه شوې ده کوډ دې کاپی کې خپل پروجیکټ کې یوز کړئ ځکه دلته اوس ضرورت نشته چې موږ تاسو په خپل سر په درد کوورګه دا کوډ څه کار کوي کچېرې تاسو سیسیس په صحیح معنا سره ویلې بس دلته تاسو په بوتسټراپ باندې پوي ځکه تیار کوډ دی امغه کوډ چې ما تاسو ته کړی امغه قشان کوډ دی دلته تیار دوی کړی دی مخکې نه تی کاپی کا دلته پیسټ کا نیوی بار جوړه یا پرس ک بٹنونه تاسو جوړوي الرټس تاسو جوړوي موږ تاسو په جاوا سکرپټ کې چې دی الرټ ویل دلته الرټس دي تیار جوړ دي صرف تاسو دینه کاپی پروګریس بار چې د کچېرې تاسو یاد شي مونږ سیسس کې پروجیکټ کار کړو هغه مطلب کله چې تاسو غواړئ چې خپل سکلز ډیفاین کوئ په یو سی وی کې کنه تاسو هغه سکلز چې دي مطلب 100% شوي دي یعنی پاس کا زه په مثلا په HTML باندې 90% پوهیږم مثلا سیسس باندې 50 یا باندې هغه سکلز مطلب تاسو ډیفاین او دا شان مخکې نه تیار جوړ شوی ها دیتا دغه چې خیدا مطلب دا سکلز او دیتا چې دی پروګریس صحیح ده بل دا چې تاسو سره پکې ټول ټیپ وی ټول ټیپ چې مطلب کله چې تاسو موس ډیر زیات دي صحیح ده سپینرز چې دي مطلب هغه ګول خیر ټول باندې تفصیل سره په دې ټول باندې خبر کوو دا زموږ سره لیک دي نه نو ډیر زیات دي فارم ریلیټډ چې دي زموږ سره ډیر زیات خبرې دي په دې باندې ټول باندې خبرې کوو ان شاء الله ها بل دا چې بوتسټراپ 5 او د بوتسټراپ 4 ترمنځ فرق شي دی بوتسټراپ 4 چې په دې کې وجه کې وری استفاده کېدله وسم په افغانستان کې یا مثلا په نورو ځایونو کې وسم خلک چې دا کورسونه ول د غواړي چې کیوري نه وسم اعلان کوي چې مطلب چې کیوري نه کلاس لا او چې کیوري څوک نه یوز کوي چې کیوري څوک نه استفاده کوي ځکه چې کیوري ختم شوله صحیح ده ځکه اوس بوتسټراپ هم چې دی نو بوتسټراپ 4 کې بچیو چې کیوري بوا اوس بوتسټراپ 5 موږ تاسو وایو اپډیټ کوم ورژن چې وایو په دې کې ویلینا جاوا سکرپټ استفاده کوي څه مطلب یعنی پیور جاوا سکرپټ یوز کیږي چې کیوري لمنځه لاړه چې کیوري ختم شوه جیکیوري چې دا دی جاوا سکرپټ مطلب مخکې چې په بوتسټراپ 4 کې وجه کیوري استفاده کېدله اوس بوتسټراپ 5 کې چې دی مطلب پیور جاوا سکرپټ نه کار اخیستل کېږي بل دا چې دغه انټرنیټ ایکسپلورر 11 او دغه نو کوم بر ورژن دي په دې کې دغه یعنی بوتسټراپ 4 کې چې د هغه کې به یوز کیدل خو اما په بوتسټراپ 5 کې چې دی کار نه کوي صحیح ده بوتسټراپ 5 چې دی په انټرنیټ ایکسپلورر اوس خو مخکې مې تاسو ته ذکر وکړ کنه چې انټرنیټ ایکسپلورر چې اوس څوک نه استفاده کوي صحیح ده ځکه انټرنیټ ایکسپلورر چې د مخکې بچ کله تاسو وینډوز انسټال او یا اوس هم کچېرې تاسو زړې وینډوز تاسو بازار کې اخلي سی ډي یعنی هغه کچېرې تاسو انسټال کوئ اوس هم تاسو سره انټرنیټ ایکسپلورر پکې راځي ها بل زمونږ سره بوتسټراپ 4 کې بل مشکل چیو بل مشکل دا پکې چې لیمیټډ کلرز زموږ سره په دې کې موجود دا امکان لري چې څوک انټرویو کې یو ځای کې د نه پوښتنې وکړي خاص نن انټروډکشن کلاس ته ځکه صرف تاسو ته د دې ترمنځ هغه ډیفرنٹ خیمه ځکه دا مهمه پوښتنې د امکان لري یو کس د نه پوښتنه وکړي چې موږ تاسو اوس بوتسټراپ 5 وایو نو ولې پور نه وای پور کې ګور د مشکلات ول لیمیټډ کلرز پکې موجود ول او دلته کې زموږ سره کلر آپشنز مطلب کلرونه پکې زیات دي صحیح ده د کلرز پکې لیمیټډ بل دا چې هغه پونټ چې موږ اسکو پونټ سایز دا ریسپونسیو نه و پاغه کې بوتسټراپ 4 کې دا ډېر ښه فیچر دی چې مثلا په بوتسټراپ 5 کې چې کله تاسو دغه پونټونه چې تاسو اخلي د پونټ سایز شي دي ریسپونسیو دي صحیح ده په هر ډیوایس کې چې تاسو اوپن کوئ عملته ریسپونسیو بل دا چې بوتسټراپ 4 کې چې دغه فارم لیمیټ د فارم هغه الیمنټونه چې ول هغه کنسیسټنټ نه ول صحیح ده نان کنسیسټنټ او په دې کې زموږ سره کنسیسټنټ بل دا چې
کله به چې تاسو کالمز اخیستل د کالمونو ترمنځ هغه ګیپ دا خبرې مونږ سیسس کې کړي دي صحیح ده دغه ګیپ چې ول ګټر چې ول دا زمونږ سره په دې کې فکس وو په بوسترپور کې اما بوسترپایپ کې چې دی په دې کې زمونږ سره فکس نه دی صحیح ده په دې کې زمونږ سره فکس وو او کالم دغه په دې کې زمونږ سره فلیکسیبل مطلب تاسو په خپل خوخه باندې څومره ګیپ چې تاسو ورکوي وته ورکولای شي په بوسترپایپ کې بل دا چې په بوسترپور کې چې 5 ټایډز مطلب 15 رقم ډیوایس زمونږ سره وو کوم ایکسترا سمال میډیم لارج او ایکسترا لارج یو دانه بل په بوسترپایپ کې اضافه شوی دا انټرویو کې ارزه کې امکان لري یو کس د پښتنو کې امتحان کې چې مثلا د بوسترپور پایپ ترمنځ 15 فرقونه راته وي 3 فرق راته وي نو یو تور ته دام ویل شي چې ایکسترا لارج پکې نو اضافه شوی دی بل دا چې نو رائټ ټو لیفټ سپورټ نو ټیکس مطلب رائټ ټو لیفټ نو سپورټ په دې کې بوسترپایپ کې سپورټ دی بل فرق دا دی بوسترپور کې نو آیکنونه نه ول آیکنونه څومره مهم دي دا آیکنز چې تاسو راوړئ بوسترپور کې آیکنز نه ول نو د دې لپاره بوسترپایپ کې آیکن سپورټ دي خاص دلته تاسو سره سوال پیدا کیږي چې کله بوسترپور کې آیکنونه نه ول نو موږ به څه کول موږ چې آیکن ضرورت شو پونټا وسم نه بتا سو کار اخیسته اوس دلته بوسترپور پایپ کې هم تاسو کولای شئ پونټا وسم نه کار واخلئ خو دوی په خپل هم تاسو ته مطلب هغه آیکنز سپورټ دوی په خپل هم آیکنونه شته دي کوم ځکه دي څنګه یوز کیږي په دې باندې خیر بیا پریکټیکل کار کوو بل دا چې نو کسٹم سیسز دا ډیر مهم دی په بوسترپور کې تاسو نشئ کولای کسٹم سیسز تاسو یوز کړئ مطلب خپل خوخه باندې سیسز تاسو استفاده کوو بعض ټیم کې د ضرورت پیدا کیږي چې کوم مطلب بوسترپ کې چې دی مونږ تیار کوډ راخلو خو هغه کې تیار سټایلونه مخکې نه شوی یو کلر شان ورکړل شوی زه غواړم لږ کسټم لږ په خپل خوخه باندې لږ سیسز دلته ورکم دا کار تاسو نشو کولای اما بوسترپ پایپ کې په خپل خوخه باندې هم تاسو کولای شئ سیسز په دې کې استفاده کوي یوز کوئ شي بل دا چې ورټیکل سپیسز په دې کې اویلیبل نول په دې کې زموږ سره سپورټ دي فلیکسیبل کسٹم سیسز مطلب کسٹم کلاسز چې دي هغه زموږ سره په دې کې مطلب هغه نول اجازه زموږ سره نه په بوسترپور کې بوسترپ پایپ کې تاسو کولای شئ بل دا چې نو پلیس هولډر کمپوننت او په دې کې زموږ سره پلیس هولډر کمپوننټس د کې بعض شیان به تاسو ته لږ کنفیوزبل ښکاري خو چې کله موږ دا پروګرام ووایو بیا به تاسو انشاءالله په دې باندې تاسو پوه شئ دلته کې اوس وګورئ دا بعض شیان به تاسو ته لږ ناشنا ښکاري اف کنوینس ایلیمنټس چې دي دا زموږ سره په دې بوسترپور کې نول په دې کې شته نو دا اوس څه شی دي دا څه ته ویلی کېږي دا هم خیر موږ وروسته په دې باندې هم خبرې کوو تفصیل سره ځکه وایو صحیح ده اوس دپاره صرف دا تاسو ځان سره مایند کې کېدی چې دا بل زموږ سره پوزیشن ریلیټیو د کارمون دپاره چې یو هغه زموږ سره په دې کې مطلب پیکس او په دې کې زموږ سره دغه پوزیشن ریلیټیو چې دی دا په دې کې پیکس نه دی کالمز دپاره نو دا زموږ سره د بوسترپور بوسترپایپ ترمنځ فرق بعضې شیان شاید تاسو ته مطلب داسې هغه پاتې وي ګونګ پاتې وي هغه ځکه چې مونږ دا وروسته چې دا موضوعات مونږ ټول وایو بیا به تاسو ته دا انشاءالله چې واضح شي اوس بوسترپ دغه سیسس چې د سیسس د بوسترپ چې دا د سیسس یو فریم ورک دی نو تنه دغه یو بوسترپ دی که نور فریم ورکونه هم موږ لرو نور فریم ورکس هم لرو مختلف فریم ورکس دي صحیح ده ډېر زیات فریم ورکسونه موجود دي لکه میټرلایز سیسس دی فاونډیشن دی بولما دی سیمنټک یو آی دی پیور ډاټ سیسس دی ټیلوینډ مطلب دغه مختلف شی دي فریم ورکس دي چې مطلب اوس هم خلک استفاده کوي خو ډیر چې استفاده کیږي یوز کیږي همدغه بوسترپ زیات استفاده کیږي ما په خپله چې ډیر استفاده کوم چې ډیر کار مې چې هم کړی دی په بوسترپ او ټیلوینډ سیسس کې صحیح ده دا دواړه چې دي مطلب زما ډیر زیات خوښیږي کار پې کوم نور خلک هم چې دي مطلب ډیر زیات یوز کیږي استفاده کیږي صحیح ده نو دغه هغه مشهور د سیسس فریم ورکس ول خو اوس که یو کس غواړي چې بوسترپ شروع کی چې بوسترپ وایي نو کوم کوم شیان باید زده وي HTML باندې باید پوه وي او HTML مونږ تاسو ویلی CSS هم باید زده وي CSS باندې هم باید پوه شي او پلیکس باکس باندې باید پوه شي پلیکس باکس مونږ تاسو مخکې ویلي دي پلیکس باکس باندې باید پوه شي پلیکس باکس باندې باید مطلب سری باید خلاص وي په دې باندې میډیا کویری باندې باید پوه شي چې میډیا کویری څه شی دی څه ته ویل کېږي او دلته ما نه دی منشن کړی جاوا سکرپټ باندې هم باید پوه شي صحیح ده که جاوا سکرپټ کې باندې پوه نه شي بیا هم کولی شي خو جاوا سکرپټ زده وي دا به ډېره ښه وي صحیح ده که هغه کسان چې مثلا جاوا سکرپټ نه ویلی کابل جاوا سکرپټ وایي بیا بوسترپ ته راشي دا به ډېر ښه خو که چېرته نه ویلی بیا هم کولی شي خو ښه خبره دا ده چې اول جاوا سکرپټ وویلی شي
ځکه جاواسکرپټ هم موږ پکې یوز کوو استفاده کوو. ها اوس کوم سافټویرونه باید موږ استفاده کوو. سافټویرز کوم سافټویرز باید یوز شي. نو HTML ایډیټورز دلته HTML ایډیټور ځکه ویلې دی چې هغه ایډیټورونه چې تاسو په HTML کې CSS کې جاواسکرپټ کې استفاده کول دلته هم تاسو کولی شئ یوز کې استفاده کوئ. ویب براوزرز نو دا خبرې زموږ دپاره نوي نه دي ځکه موږ HTML ویلې CSS مو ویلې جاواسکرپټ مو ویلې نو هماغه کوم ایډیټورونه او براوزرونه چې عملته ول دلته هم تاسو کولی شئ یوز کې. لکه ایډیټورونه چې دي په دې کې زموږ سره نوټ پیډ دی. نوټ پیډ زموږ سره په هر وینډوز کې وي. نوټ پیډ پلس پلس دی. همدارنګه VS کوډ دی. ویژوال سټوډیو کوډ. سبلایم دی چې شارټ موږ سبلایم وایو په اصل کې سبلایم ټیکسټ دی. آیټم دی او بریکس دي. دا مختلف هغه دي زموږ سره مطلب ایډیټورونه دي د کوډ دپاره. نو هر یو چې تاسو یوز کوئ استفاده کوئ دا هغه مشهور دي. صحیح ده. اما موږ به چې دی VS کوډ یوز کوو ځکه VS کوډ موږ په جاواسکرپټ کې استفاده کوو. CSS کې HTML کې موسم موږ څه کوو همدغه VS کوډ یوز کوو. بل بروزرز چې دي بروزر زموږ سره هم ډیر زیات دي. ما دلته کې یو څو دانې راوړي دي لکه زموږ سره کروم دی، فایرفاکس دی، مایکروسافټ ایج دی، سفاری دی، اوپیرا، نور هم ډیر زیات دي. خو دغه هغه دي چې مطلب مشهور دي ډیر خلک استفاده کوي. خو موږ تاسو به کوم یو استفاده کوو؟ موږ تاسو په HTML CSS جاواسکرپټ کې هم کروم استفاده کوو. نو دلته هم موږ څه کوو کروم یوز کوو استفاده کوو. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس. نو دې پورې کوم ځای کې که چېرته سوال وي پوښتنه وي مشکل وي کولی شي. پوه شوي چې بوټسټراپ څه شی دی د څه دپاره یوز کېږي. انشاءالله بله ورځ ته به موږ تاسو بوټسټراپ انسټالیشن ډاونلوډ څنګه بوټسټراپ ډاونلوډ کړو په څو طریقو سره موږ کولی شو چې بوټسټراپ موږ په خپل مطلب پروجیکټ کې د هغې نه استفاده واخلو یا بوټسټراپ څنګه موږ یوز کولی شو. په دې باندې بیا خبرې کوو.